أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ده کائنات د قرآن کریم او ساینس په رڼا کې باید پوه شو چې موږ دلته د کائناتو په باره کې صرف د قرآن کریم او صحیح احادیثو او حقیقي ساینس په رڼا کې خبرې کوو، یعنی چې نظریې او تیوریز نه وي. په موضوع باندې د ښه پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. الله تعالی انسان ته دوه علمونه ورکړي دي، یو د ساینس علم او بل د وحی علم. د وحی علم قرآن کریم د الله تعالی قول دی او کائنات د الله تعالی فعل دی، او د کائنات مطالعه کول ساینس دی. چون چې د الله تعالی په قول او فعل کې اختلاف نشته، فلهذا د وحی په علم قرآن کریم او حقیقی ساینس کې هم اختلاف نشته دی، بلکې یو د بل تایید او سپورټ کوي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې تر څو پورې چې انسان په دې دواړو علومو، یعنی د ساینس علم او د وحی علم باندې پوه نشي، هیڅ کله به حقیقت ته ونه رسیږي او نه به د کائناتو په رازونو پوه شي. خو متاسفانه چې اکثره لوی ساینسدانان د وحی په علم قرآن کریم باندې نه پوهیږي او لوی دینی علما په ساینس باندې نه پوهیږي، او ځنې خو لا دا فیصله هم نشي کولی چې د ساینس د علم د زده کولو اجازه ورکي او که نه. موضوع ته راځو. لکه څرنګه چې ملحدین وایي چې کائنات په خپله پیدا شوي دي، داسې نه ده، بلکې کائنات خالق یا کریټر لري، پاچا لري، پلانر، ډیزاینر، کنټرولر او چلوونکی لري چې الله تعالی دی. فرمایي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آغا ذات چې د اسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ څښتن دی او هیڅ څوک زوی نه دی نیولی، او د هغه سره څوک په پاچاهۍ کې شریک نشته، او هغه هر شی پیدا کړی او د هر شي تقدیر یې وټاکه. همدارنګه په سورة القمر کې فرمایي انا كل شيء خلقناه بقدر. بېشکه هر شی موږ د یو تقدیر سره پیدا کړی دی. تقدیر پلان، اندازه او پروګرام کولو ته وایي. کله چې الله تعالی د کائناتو د پیدا کولو اراده وفرمایله، نو د ټولو کائناتو پلان جوړ کړو، ډیزاین او پروګرام کړل، یعنی د کائناتو تقدیر جوړ کړو، او د الله تعالی په حکم د الله تعالی د علم څخه په لوح محفوظ یا پریزرف
ټابلیټ کې ولیکل شو. حدیث شریف کې راځي چې فرمایي ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اول الله تعالی قلم پیدا کړو نو ورته وفرمایل ولیکه. قلم وویلې چې ای زما ربه څه ولیکم؟ الله تعالی وفرمایل د قیامت پورې د ټولو شیانو تقدیر ولیکه. یعنی د قیامت پورې د کائناتو مکمله نقشه او ډیزاین او د هر شي تقدیر د الله تعالی د علم څخه د الله تعالی په حکم سره په لوح محفوظ یا پریزرف ټابلیټ کې ولیکل شو. یا په بل عبارت د سب اټومیک پارټیکلز څخه تر لویو ګلکسیګانو پورې او د مایکروسکوپیک ژوندیو موجوداتو څخه نیولې د مایکروسکوپیک یا غټو ژوندیو موجوداتو پورې او د کائناتو د جوړولو، چلولو او کنټرولولو قوانین چې ساینسدانان ورته طبیعي یا نیچرل لاز وایي، د دې ټولو هر یو مکمله نقشه، ډیزاین، اندازه یعنی پروګرام یا تقدیر په لوح محفوظ یا پریزرف ټابلیټ کې ولیکل شو چې هر څه او هر شی د همدې پروګرام یا تقدیر مطابق په کائناتو کې عملی او واقع کیږي. په دې معنا چې الله تعالی کائنات پروګرام کړي دي چې په مجموعي ډول ټول پروګرام یا سافټویر په لوح محفوظ کې ثبت دی. خو د دې سافټویر یا پروګرام چلوونکی او عملی کوونکی په خپله الله تعالی دی. ټول کائنات د ابتدا څخه د انتها پورې د ډیرو وړو ذرو یا سب اټومیک پارټیکلز څخه د لویو ګلکسیګانو یا کهکشانونو، حیواناتو، نباتاتو او جماداتو پورې هر یو شی د همدې پروګرام یا د الله تعالی د جوړ شوي تقدیر مطابق په دنیا کې په معلوم وخت او معلوم ځای کې پیدا کیږي، ظاهریږي، شکل او صورت نیسي، چلیږي او فنا کیږي. د انسان او پیریانو څخه پرته هر شی د ملایکو په شمول په مکمل ډول د تقدیر کلک پابند دی. هیڅ ازادي او اختیار نه لري. د الله تعالی د جوړ شوي پروګرام او تقدیر مطابق پیدا کیږي، په کائناتو کې ظاهریږي، لحظه په لحظه د پروګرام مطابق کار کوي، تغییرات پکې راځي او بالاخره د پروګرام مطابق فنا کیږي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې په وروستیو 15 کلونو کې د انسانانو په ډي ان اے کې د جینیټیک تحقیقاتو په واسطه ثبوتیږي چې د هر انسان په ډي ان اے کې د لوح محفوظ څخه د هغه د تقدیر کافی موجوده ده. بیا یې وایم، د هر انسان په ډي ان اے کې د لوح محفوظ څخه د هغه د تقدیر کافی موجوده ده چې د همدې کافی یا پروګرام مطابق انسان د مور په رحم کې جوړیږي. د جوړېدو د شروع څخه د مرګ د وخت پورې لحظه په لحظه ټوله نقشه او معلومات پکې شته دی چې د همدې نقشې او معلومات مطابق انسان جوړیږي، غټیږي، شکل او صورت نیسي. مثلا ویښتان، سر، غوږونه، سترګې
پوزه، خوله، مخ، سینه، زړه، جنس، لاسونه، پښې، قد، د پوستکي رنګ، اواز، عادتونه، دا ټول د دې پروګرام او معلومات مطابق جوړیږي. همدارنګه مریضي، د کار نوعه، د ښځو او بچیو نومونه، حتی د سپیو نومونه یې، د جامو انتخاب او رنګ او نور، دا ټول پروګرام او معلومات په DNA کې شته دی. دا په دې معنی چې هر شی، هغه که سب اټومیک پارټیکلز یا یوه وړه ذره وي او که غټه ګلکسي وي، ټول پروګرام شوي دي چې د همدې پروګرام مطابق پیدا کیږي، کار کوي، چلیږي او د همدې پروګرام مطابق لحظه په لحظه پکې تغییرات راځي او بالاخره فنا کیږي. خو ساینسي تحقیقات تر اوسه پورې صرف په انسانانو شوي دي. لہذا چانس، رنډم میوټیشن او ارتقا یا ایولوشن په کائناتو کې د شیانو په پیدا کولو، چلولو، کنټرولولو او یا ختمولو کې هیڅ رول نه لري، بلکې دا اصطلاحات د ملحدینو او نیچرالستانو هغه وسله ده چې نعوذ بالله د الله تعالی په ضد استعمالوي. که د دې خبرو ثبوت غواړئ نو زما دوه نور تقریرونه، یو د تقدیر او بل د تقدیر او ساینس په نوم وګورئ. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.